بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ جوړ به وئ. راځو نن په ورډ پروګرام کې په لیاوټ باندې خبرې کوو. څه خبرې مې په تیرو درسو کې کړې وې په دو کمانډو باندې. نن راځو په بریک باندې خبرې کوو چې بریک کمانډ څه شی ده. لومړی موږ چې بریک کلیک کوو دلته پیج راځي. که چېرته تاسو یو نوی پیج غواړئ اډ کول غواړئ په پیج بریک باندې کلیک کړئ ډایرکټ بل صفحه تاسو سره اډ شوه. تاسو کولی شئ چې کنټرول انټر شارټکټ خالي کنټرول انټر که تاسو سره صفحې بچی کې اډ کېږي 15 صفحې شوې. کنټرول زیډ بیرته زه څه کومه ساده حالت ته یې راولم. تاسو کولی شئ د په واسطه یوه صفحه څه کوئ اډ کوئ. یوې صفحې نه دوه نه درې هر څو کولی شئ تاسو یې دنه اډ کوئ. دا خو دا و. دوهم کالم باندې مې په تیرو درسو کې مې کار کړی خو خیر زه به بیا هم درته ریویو غوندې شارټ وکړم. دا اپشن دا د ده بیا کنټرول شیفټ انټر ده شارټکټ یې. تاسو به راسئ کالم ته او زه به دوه کالمه دلته انتخاب کړم. کالم کې زه ورته لیکم یو څه ټیکس ورته لیکم. دا زه به څه کوم پښتو انګلیسي ته اړوم او دا به چې کې زه ورته وایم چې یو پاراګراف لیکنه راته وکړه. مطلب ډېره نه غواړم. تاسو به څه وکړئ دا ورته انتخاب کړئ او دا انټر کړئ. دومره لیکنه مې څه کړه وکړله. او اوس غواړم چې دا بل هغه ته کالم ته واوړم. بیا به تاسو راسئ بریک ته او بریک دلته کالم باندې کلیک کړئ ډایرکټ به دا بل کالم ته راسئ او بیا به دلته چې وکړئ هغه خپله لیکنه څه کوئ ولیکئ او څه کوئ دلته به خپل لکه دومره لیکنه ما دلته ولیکله دومره مې دلته ولیکله. یعنې مطلب تاسو زما هدف دا چې تاسو د هغه اپشن دنده زده کړئ چې دا دنده ده. بل بریک د ټیکسټ راپینګ څخه هدف دا ده که چېرته ته دلته یو لیکنه کړې وي لکه زه راځم دلته یو لیکنه کوم. دومره لیکنه مې کړې او دا لیکنه غواړي چې دغه لیکنه له دغه نه دې لاندې بل خط کې راسي. دا لیکنه دې دومره وکړه له دغه هغه ځای نه دې باید دا کته خط ته راسي. بریک ته راسه ټیکسټ راپینګ انتخاب کړه ډایرکټ دومره لیکنه خو پورته وه دا لیکنه ډایرکټ قطع کړه بل خط ته یې څه کړه درته راوستله. نو دا د ده اپشن دنده وه. بله بریک کې چې ده د نیکسټ پیج ده. که چېرته غواړې تا دلته یوه لیکنه وکړه لکه زه راځم دلته یوه لیکنه کوم ډي او دلته مې یو لیکنه وکړه او تا زه ورته انټر کوم. دومره لیکنه مې وکړه او زه ورته وایم دا لومړۍ صفحه کې دا دوه پاراګراف راته راوله دغه درې پاراګراف بله صفحه کې راته راوله. د بریک ته راسه او دا نیکسټ پیج ته راسه نو ډایرکټ به څه کړي بلې صفحې ته به درې پاراګرافه دې ته درته راوستل او باقي نور درته راوستل. دا د اپشن دنده وه. بل چې دا کنټینیو تاسو ته څه کوي سیکشن اډ کوي. به هم کافي خبرې کړي خو بیا هم که چېرته غواړئ چې په ده باندې هغه وکئ نو دا تاسو سره سیکشن اډ کوي. لکه زه راځم په دا لومړۍ صفحه کې مې دومره لیکنه وکړه او دوهمې صفحې ته څه کوم کنټرول انټر وهم دوهمې صفحې ته راځم کنټرول زیډ کوم او دغه شارټکټ هم دا مخکې چې لا یاد ونه وځي د نیکسټ پیج کنټرول انټر شارټکټ ده. اوس زه دلته راځم دلته به انټر کړم کنټرول انټر بلې صفحې ته لاړم او دلته راځم څه ورته بریک ته راځم او دلته یو سیکشن اخلم او دلته هم یو څه ټیکسټ ورته څه کومه یو ټیکسټ ورته لیکمه انټر کوم. دومره ټیکسټ مې دلته ولیکل. راځم کنټرول انټر کوم بل هغه مې واخیسته او دلته غواړم چې ورته یو څه ټیکسټ څه کومه اډ کومه. نو دلته هم یو څه ټیکسټ اډ کوم. اوس ګورئ تاسو غواړئ چې لومړي سیکشن ته لاړ شئ لومړۍ برخې ته په دم کافي خبرې کړو خو بیا هم غواړم لږ داسې واضح کړم درته. کنټرول جي د ګوټو شارټکټ ده. کنټرول جي تاسو کلیک کړئ تاسو به دلته راسئ سیکشن ته. سیکشن کې ورته چې ما لومړي سیکشن ته بوځه. لومړی کلیک کړئ ګوټو لومړي سیکشن ته راوستي ورته نه دوهم سیکشن ته بوځه ګوټو دوهم سیکشن ته او ورته دریم سیکشن ته بوځه دریم سیکشن ته څه کوي بیا یې دی. نو دا به د کنټینیو شارټکټ چې تاسو کولی شئ مختلفه هغه ترې استفادې وکړئ مختلفو ځایونو کې. نو که تاسو چېرته دغه کوم درسونه چې زموږ دي دا هم په سلسله وار ډول سره کتلي وي نو انشاءالله زه باوري یم چې ستاسو به هیڅ مشکل سره مخ نه شئ په ده ځای کې یعنې په دغه کمانډ کې. ښه دا خو موږ سره دا او بل چې دا E1 پیج داسې هدف دا ده که چېرته ته غواړې په لومړۍ صفحه کې وړالی زه کنټرول ان کوم نوی ډاکومنټ اخلم. دلته یو صفحه کې وړال غواړم چې یو جفتې صفحې ته راشم لیاوټ ته راسه او بریک ته ورته E1 پیج مطلب ما چې ته لومړی به اوړ ته چې له اولې صفحې نه مې درېیمې صفحې ته ویسه دا مې چې انتخاب کړه. ګوره تاسو وګورئ ټولې درې صفحې دي او تاسو درېیمه صفحه کې وړالی یعنې ما سره ته طاق صفحه اډ کړیان له لومړۍ طاق نه آخرې طاق ته یې بوتلم یعنې درېیم طاق ته یې بوتلمه کنټرول زیډ. ښه
بیا دوهم دلته یو بل اپشن ده چې E1 پیج که چېرته دوهمه هغه ته ځې جفت نه یوه جفت نه بل جفت ته ځې بیا تاسو وګورئ دوهمه صفحې جفت ته راوستي. اوس که دلته بیا دلته راسئ تاسو بیا هم څلورمې ته اډ کړئ E1 ته انتخاب کړه څلور صفحې دي څلورمې صفحې ته یې راوستلې نور صفحې هم در سره اضافه کوي. نو دا دو اپشنه دندې وي. بل څه ته موږ سره دلته یو بل اپشن ده چې انشاءالله دلته کې څه اپشن نشته بل د لاین نمبر د لاین نمبر خو انشاءالله مخکې هم لږ پرې خبرې کړي خو خیر ته باندې به هم خبرې وکړو. تاسو داسې وکئ یو هغه لري پاراګراف لري او هغه ته لاین نمبر ورکوئ. لکه زه راځم دلته ما تېره لیکنه کړې فکر کوم دلته دا لیکنه ما کړې ده. دا لیکنه ته غواړم چې دغه لاینو ته چې نمبر ورکړمه تاسو کوئ دا ټول انتخاب کړئ یا انتخاب نه کوئ خو که چېرته انتخاب کړئ ښه به او کنټینیو ورته انتخاب کړئ. کنټینیو چې انتخاب کړئ هر لاین ته به یو نمبر ورکړي. دا خو لومړی د کنټینیو نمبر ده. بل ورته وایي ریسټارټ ایچ ښه چې دوهمې صفحې ته ځې دوهمې صفحې ته او بیا دلته څه ورکوئ دلته یا کنټرول A کوئ ټولو ته چې کوئ نمبر ورکوئ یا راځم دلته راځم دلته هم څه لیکنه کومه انټر لیکنه تاسو ګورئ نمبر څه کېږي او کنټرول انټر څه کلیک کړم تاسو ډایرکټ له 25 پورې دلته راغی 25 ډایرکټ چې څه راغله اوس به دلته لیکنه کوي همداسې انټر که 22 همداسې زیاتېږي. دلته بل موږ سره دلته اپشن ده وایي که زه چې کله بلې صفحې ته ځم ډایرکټ ما ته چې سي له مطلب له څونه شروع سي له بیرته له یو نه دې شروع سي. تاسو بیا بریک ته راسئ هغه ته بخښنه سره لاین نمبر ته او دلته به ریسټارټ ایچ پیج نه به انتخاب کوئ. بس تاسو چې راسئ دلته او دلته به انټر کوئ تاسو وګورئ لومړی بیرته چې نه هغه څه سټارټ څه لومړی نه دلته به لیکنه وکړئ انټر که دوهم همداسې انټر که درېیم همداسې انټر که څلورم تاسو چې در سره اډ کړي نو دا د ده اپشن دنده ده. ښه بل دلته موږ سره په لاین نمبر کې دا ریسټارټ ایچ سیکشن یعنی مطلب زه چې سیکشن واخلم بعد له هغه د په لومړي سیکشن کې د اول نه تر څو مې چې عدد اخیستل کېدی چې کله مې سیکشن بدل که ډایرکټ ما سره نمبر چې سي بدل سي دا په انتخاب کې تر دې پورې څه شو نمبر خو در سره واخیسته. اوس تاسو دلته راسئ دلته په دا فکر کوم دا دوهم سیکشن دا مخکې سیکشن جوړ کړی او دوهم سیکشن دلته چې تاسو راسئ دا به څه شي یا هم که دلته نه ډایرکټ دلته راسئ دلته ودرېږئ دنه وروسته زه غواړم چې یو سیکشن واخلم راځه لیاوټ ته به راسئ او دلته به راسئ او کنټینیو که بل سیکشن واخله سیکشن د چې د چې نه واخیسته بیرته به له چی سي له یوه هغه نه چی سي شروع سي. یا هم که دلته ما دا بل سیکشن اخیستی دلته هم همدا طریقه ده چې که دا بلې صفحې ته تاسو راسئ یعنی بل سیکشن ته تاسو په سیکشن نه بیرته نمبر چی سي ریسټارټ شي در سره یعنی د سیکشن کې بیرته له یو نه شروع سه همداسې بل ته راځي تاسو به ریسټارټ کیږي در سره یعنی مربوطه سیکشن. نو انشاءالله دا سخته نه ده اسانه ده. بل چې دا سرفیس فور کرنټ پاراګراف د څه هدف دا ده چې زه غواړم د لومړیو دریو ته هغه نه نمبر ورکړم او د نورو ته دغه څلورو خطو ته نه غواړم تاسو به دا چې کوئ دا به انتخاب کوئ بیا به راسئ لاین نمبر ته او دا به ورته سرپریس کوئ دا به سرپریس 1 2 3 او دا به یې نه خوري او دا به یې راشي. نو دا د اپشن دنده ده. بل لاین نمبر کې چې دا لاین نمبر اپشن دا دلته هم راځي دلته تاسو کلیک وکړئ دلته لاین نمبر تاسو د مینو کې انشاءالله پیج سیټ اپ باندې مخکې خبرې کړې لاین نمبر دلته لاین نمبر تاسو ته راځي هغه جینه هم تاسو ته راتلای شي د جینه هم و د جینه موږ راولو دلته چې راسئ تاسو دا مینو درکوي او دا لاین نمبر ته به تاسو راسئ دا به تاسو لومړی آف تاسو به دا آن کوئ دلته تاسو ته وایي چې دلته سټارټ اټ مطلب دا چې د یو کس وایي چې زه غواړم له یو نه شروع کول نه غواړم له 13 نه شروع کول غواړم یا له 14 نه غواړم د عادت ما سره شروع سي سټارټ اټ درې که اوکې که او دا اوکې که اوس ګوره له 14 نه ما سره چې شروع سم نو یعنی ستاسو کوای شي له داسې هر عادت نه وغواړئ هغه تاسو چې کولی سئ شروع کولی سئ. بل چې دا سیکشن د لیفت لري که رایټ طرف نه وي هغه تاسو ټاکئ سئ ورته دا خو ښه دا په د باندې خبرې کړې لاین نمبر کې بل اپشن ده پرومپټکس دغه فاصله ده مطلب چې دغه عدد د دغه عدد نه د منځ دغه فاصله د څومره وي تاسو کولی شئ دا څه کوئ زیاته کوئ اوکې کوئ دا اوکې کوئ تاسو وګورئ فاصله دومره زیاته شوه تاسو یعنې فاصله زیاتوئ او کموئ شئ بیرته مې کنټرول زیاد کړم بیا راځو لاین نمبر اپشن ته نمبر ته راځو بل ریسټارټ ایچ پیج اما خبره ده او کاونټ بایم اما خبره ده چې مطلب دغه دوه لاینو ترمنځ څه یا درې لاینو ترمنځ هغه دوه لاینو یا درې لاینو ترمنځ یو لاین خط څه مه کوه نمبر مه ورکوه اوکې که ته اوکې که ګوره
درې نه بعد به څه وي نمبر به اډ سوي 3 نه به 15 بیا 3 نه ده اډ شوی 18 سوی بیا 21 سوی 3 نو دا څه ده مطلب دلته لاین نمبر آپشن دا دنده ته دي ده نو انشاءالله لاین نمبر کې به د سخته څه نه وي کنټینیو هم دا هم ویلي کنټینیو او ریسټارټ ایچ پیج او دا انشاءالله به ته خبرې وکړې نو انشاءالله د سخته کې چیرې نه ته او که اټ و هماغه دغه اندازه درته ښیي چې له دغه نه تر دغه ځای دا کمپیوټر څومره اندازه ټاکلې هغه څه شي ورته اټو اتومات ډول باندې انتخاب شي نو دا موږ سره په ورډ پروګرام کې بریک او لاین نمبر آپشنونو باندې دندې وي په دې کې نورې چې ډېر مهمه کمانډونه دي او په تېره کنټینیو او پیج او کالم دوه باندې خو یعنی زه باوري یم چې ډېر تاسو ته پکارېږي باید تاسو پرې پوه اوسئ نو که چېرته دا ویډیو خوښ شوي وي او څه مو ترې لاسته راوړي زموږ ګوره یوه خبره زه وکړم دا په اخره کې دا غوښتل ویل غواړم چې دغه ویډیوګانې زموږ هدف دا نه ده چې موږ دې داسې یو های سویې ته ورسېږو یا د پیسو لپاره یا د نوم ویستلو لپاره بلکې زما شخصي هدف دا ده چې زه مسلمانانو ته خدمت وکړو او خپل دغه کوم علم چې الله پاک نیمګړی علم ماته راکړی زه دا خلکو ته ورسوم که څه هم کم ده خو زما دا هغه ده چې زه باید خپلو هغه ته هېواد ته خپل اسلام ته خدمت وکړم ځکه د نور نړۍ چې تاسو وګورئ داسې خلک دي چې خپل هغه ژبې ته خپل ریلیژن دین ته دومره خدمت یې کړی او چې زه وګورم زه یقیني خپل ځان نه بیخي شرمېږم نو دغه ویډیو نه هدف دا ده چې باید تاسو څه وکئ هڅه وکئ او دغه درسونه زده کړئ او زموږ هدف دا ده چې تاسو ته خیر ورسو او د مسلمان دا باید ټولو هغه دا وي هدف دا وي چې خلکو ته خیر ورسي نو که چېرته دا ویډیو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ په دې خاطر نه چې زه اوس تاسو ته وایم که چېرته مو خوښه شوي وي او نورو خلکو سره شریکول غواړئ شریکه یې کړئ چې تر هغو ترې استفاده وکړي نو که چېرته کومه پوښتنه وي نو ما سره په لاندې کومنټ کې شریکه کړئ نور مو په الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې